دا حجري ټي وي ته د نستاریک رپورټ دی. د امریکای فوج د هفتې په ورځ په سومالیا کې د داعش په اهدافو فضایي حملې کړې دي. ډونالډ ټرمپ په خپل سوشل اکاونټ باندې ویلي د نن سحر ما په سومالیا کې ما فوج ته د داعش په سنټرو حملې کولو حکم ورکړی دی. ډیفنس سیکرټري پیټ هیکسي ویلي د پورټلند په ګولیس غرونو کې د سومالیا داعش جنگجو باندې حمله شوې ده او د هغوی ابتدایي معلوماتو مطابق په دې حمله کې ډیر جنگجو مړه شوي او عامو خلکو ته څه تاوان نه دی رسېدلی. ډیفنس سیکرټري ویلي چې دغه حملې په د داعش صلاحیت نور هم کمزوری کی. دغه حمله یو واضح پیغام ورکوي چې امریکا د دهشتګردو په تلاش کې دی او د هغوی ختمولو ته تیار دی. په خصوصي توګه هغه دهشتګرد چې کوم امریکای ته او د هغې اتحادیانو ته تاوان رسوي. په سومالیا کې د داعش عملیات القاعده سره منسلک الشباب په نسبت لږ کم دي او ماهرین بیا هم د داعش زیاتېدونکي سرګرمیو نه خبردار دي. ټرمپ په خپل پوسټ کې ویلي داعش او ټول هغه خلک چې هغه په امریکای حملې کوي یا په امریکای حمله کول غواړي هغه ټول به راوباسو او ختموو به. دا حجري ټي وي ته د نستاریک رپورټ و.